د هندي الفبا مضمون ګلالیو محصلینو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. زمونږ د نن ورځې یا د دې ویډیو درس د دې څلورو خپلواکو غږونو ماتراګانې او بیا په کلمو کې د هغوی کارونه ده. د تیرې ورځ درس زمونږ دغه بره 3 دانې ماتراګانې وي او نن دا څلور واړه په دې ویډیو کې زده کوو. دا چې مخکې تاسو ته ما ویلي ا لکه فرضاً که په ایک کې، خو کله چې د دې ماترا منګه په کومه کلمه کې کاروو نو د پښتو د اوږدې یې په څیر ده، لکه څنګه چې ما یوه ویډیو تاسو ته خپره کړې وه د پښتو 15 یاګانو په نوم باندې، نو هغې کې به تاسې حتما لوستي. راځئ اوس یې دلته زده کوو دغه شکل باندې داسې دا یې ماترا ده. فرضاً که د می را په کلمه کې می را، دا ما ده او دا ماتره چې ده دا راځي ډایرکټ دې کړي پای په سر باندې لګیږي، نو میرا. یا فرضاً که اکیلا کا دا ورکوو شو اکیلا یعنی یوازې. یا فرضاً که لړکی لا کی داسې، نو دا چې ده دا دغسې دغه تقریبا پیښته ورته دی، خو دا ډایرکټ راځي د دې کړي پایي په سر باندې وضع کېږي، نو ما په می بدل شو میرا. دا په ا کا دی کا سره دا یو ځای شو اکیلا. دا لړکه دی نو دا سره یو ځای شو څه شو لړکي. راځو دویم ته. دویم یې د دې په څیر باندې داسې 2 ډبل دی داسې. فرضاً که لکه د ه په کلمه کې داسې ه دا ای دی، لکه فرضاً که عینک دا بیا شو ه. دا تقریبا غږ چې دی د پښتو د بې ټکو یې په څیر دی، لکه فرضاً که سړی که چیرې موږ سړی په دیوناګري تورو لیکو نو دا به ورته استعمالوو. بله کلمه زه لیکم فرضاً که کریلا کریلا. دا کریلا هم نه دی کریلا هم نه دی کریلا، نو په دې شکل باندې راځي. راځو اوس دغې دریم واویل ته. دریم واویل چې دی د دې ماترا چې ده یوازې دغه داسې ده، دا پکې کېږي، دا له منځه ځي، دغه یوازې دغه دا ا او د پاسه دغسې دا برخه یې پاتې کېږي. فرضاً که د مور په کلمه کې مور هوبهو لکه مونږ او تاسې چې مور ویو یعنی ادې مور، خو دا مور چې دی د دې کلمې معنا چې په هندي کې ده مور فکر کوم تاوس ته وایي، دغه کوم غټ مرغچي دغې ته وایي مور. یا فرضاً که پښتو کې هم داسې راځي پښتو. یا فرضاً که لوګ همدغه شان د تلفظ کېږي. څه مو وکړل دغه یوازې دغه ساحه چې ده دا یې د ماترې نمایندګي کوي. فرضاً که دلته ما دی دا ورسره شو مور، تلفظ شی دی او مور. فرضاً که دا پښتو. یا فرضاً که دا لوګ یا لوګو نیکه دلته لوګو اخره کې څه نون غونه راځي، په دغه سیر باندې دا تلفظ کېږي. راځو اخرني ته. د اخرني هم په دغه شکل باندې یوازې دغه ساحه ترې اخیستل کېږي، دا یې ماترا ده. فرضاً که د لوکي په کلمه کې لوکي کو چې ته دا شي نو بیا لوکي راځي، لوکین دی لوکي. یا فرضاً که د سو کو چیرې دا شي نو سو راځي سو نو سو. یا فرضاً که جو چې وربشو ته وایي جو، نو په دې شکل باندې راځي. قدرمنو لیدونکو او ګلالیو محصلینو، زما د تجربې له مخې اکثره محصلین بیا په دې کې مشکل لري چې د دې دواړو او ورسره د دې دواړو چې تقریبا ورته 4 غږونه دي د دې څنګه له یو له بل څخه بیلولی شي. د دې تلفظونه چې دي دا ډېر په واضحه شکل باندې یو له بل سره فرق لري. دا فرضاً که او لکه فرضاً که تم، دا او لکه فرضاً که مول، دا او لکه فرضاً که لوک، دا او لکه فرضاً که سو.
زموږ د پښتو ژبې ځینې داسې کلمې دي چې هغه که موږ لیکو نو یوازې یو وو پکې کاروو، خو که هغه کلمې موږ په دې باندې ولیکو نو 4 واړو ووونو له به دغه 4 واړه ماتراګانې موږ مختلف استعمال کړو. فرضاً که زه تاسو دلته 4 دانې د پښتو کلمې لیکم په دې شکل باندې کوم یوازې دغه کوچنی وړوکی د پیښ په څېره باندې غږ دی، نو دا څنګه لیکل کېږي؟ دې کې دغه راځي کوم او لکه کوم. دویمه فرضاً که کونړ بیا په دې او 2 چنده چې دی کو او بیا نړ داسې راځي. درېیمې فرضاً که دا او لکه فرضاً که کور داسې راځي، دا ماتره پکې راځي کور او دا د ماتره ده کور. څلورمې فرضاً که لکه دا دلته په هندي کې لکه لوکی یا سو یا جو، پښتو کې یوه کلمه فرضاً که کو دی نو دا په دغې او باندې راځي کو دی په دې شکل باندې. فرضاً که موږ په کوم کونړ کور او کوده دغه وونه چې دي کله کله چې دا به د پښتو ژبې قدرمنو استادان تشریح کوي نو د مخکینی کانسوننت او یا په هغې کې شته د زور او د سره یې بیا تشریح کوي، خو خپله دا وو چې دی دا یو شانته سمبول دی، خو ولې دلته په هندي کې به د دې 4 واړو غږونو کې چې څومره فرق دی دغسې په سمبول کې هم شته. نو په دې هیله چې ستاسې به ښه زده شوي، تاسې کوشش وکړئ چې دغې د 4 واول چې تقریبا سره ورته غږونه لري دا د دوی بیلوالی زده کړئ، تر څو په راتلونکي کې کله تاسې هندي کلمې لیکئ چې هم یې صحیح ولیکلی شي او هم یې صحیح تلفظ کړئ. تر بلې ویډیو الله په امان، ښه وخت ولرئ.